السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. تاسو ته له زیرا نیوز څلور څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې څلوېښتمه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 14مې سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسو ته له زیرا نیوز څلور څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي د غزې د اوربند د پایښت په اړه اندېښنې زیاتې شوي او د سوریې ولسمشر احمد شاه د خپل لومړي رسمي دولتي سفر په ترڅ کې مسکو ته رسیدلی. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. غزه کې د اوربند د دوام اندېښنې. اسرائیل د ټولو اسیرانو د مړو د بیرته سپارلو غوښتنه کړې. د غزې د اوربند د پایښت په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي ځکه اسرائیلي چارواکو ویلي چې د سولې د هوکړې راتلونکی پړاو به تر هغې نه پیلېږي څو حماس د ټولو 28 اسرائیلي اسیرانو مړي بیرته ونه سپاري. د اسرائیل د دفاع وزیر پوځ ته امر کړی چې که اوربند لغوه شي د حماس د بشپړ له منځه وړلو لپاره یوه هر اړخیزه طرحه چمتو کړي. حماس بیا د دوو نورو اسرائیلي اسیرانو مړي سپارلي خو ویلي دي چې د پاتې کسانو د موندلو لپاره ځانګړي وسایل او تخنیکي مرستې ته اړتیا لري ځکه ډیری جسدونه د ویجاړو ودانیو لاندې بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې اسرائیلي ځواکونه تورن کړي چې د اوربند تر هوکړې لاندې سیمو کې هم د ملکي وګړو وژنه یې روانه ساتلې. د اسرائیل د نظامي چارو اداره وایي له مصر سره د راپاتې تیریدونکي بندر د پرانیستو لپاره چمتووالی روان دی خو نیټه به وروسته اعلان شي. دغه ادارې زیاته کړې چې بشري مرستې به د رفاه له لارې نه ځي بلکې د کرم، ابو سالم او نورو لارو به دوام ومومي. په همدې حال کې د فلسطین د بشري حقونو یو بنسټ المیزان د کامل ادوان روغتون د رئیس ډاکټر حسام ابو صافیه د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې هغه د اسرائیلي ځواکونو لخوا په زور نیول شوی او ګیروګان ساتل کیږي. ټاکل شوې یوه اسرائیلي محکمه د هغه د توقیف د غځولو پریکړه په تړلې غونډه کې وکړي. دغه بنسټ خبرداری ورکړه چې اسرائیل د فلسطیني بندیانو کارونه د سیاسي فشار لپاره کوي چې د عمل د نړیوال بشري قانون له مخې په وچ زور د ګیروګان نیولو سره برابر دی. له بلې خوا د فلسطین مشهوره سیاستواله حنان اشرافي د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایډن د اسرائیل د نسل وژنې په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې بایډن باید د تاریخ او نړیوالو محکمو لخوا د حساب ورکولو پر میز کینی. ورته مهال بیا په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې اسرائیلي ځواکونو د نابلس او قلقلیه ښارونو په یرغلونو کې لږ تر لږه 4 فلسطینیان وژلي دي. نړیوال بشري سازمانونه وایي د اوربند د پلي کېدو بهیر خورا ورو روان دی. بشري مرستې کمې دي او د غزې اوسیدونکي ویریږي چې جګړه هر وخت بیا پیل نشي. د سوریې ولسمشر احمد شاه د خپل لومړي رسمي دولتي سفر په ترڅ کې مسکو ته رسیدلی او هلته له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کرملین په ماڼۍ کې کتلي. شاه د غونډې پر مهال ویل چې د حکومت به له روسیې سره د اړیکو بڼه بیا تعریف کړي او غواړي له مسکو سره د متوازنو او متقابلو ګټو پر بنسټ یوه نوې تګلاره جوړه کړي. هغه زیاته کړه روسیه د سوریې د خلکو یو تاریخي ملګری پاتې شوی خو زموږ راتلونکي اړیکې باید د متقابل درناوي، ګډو اقتصادي ګټو او سیمه ییز ثبات پر اصولو ولاړې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د احمد شاه څرګندونې د نوي پلیټفارم د همکارۍ په توګه وستایلې او ژمنه یې وکړه چې مسکو به د سوریې د سیاسي او اقتصادي ثبات د بیا رغونې ملاتړ ته دوام ورکړي. روسیه له نږدې 10 میاشتو راهیسې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد کوربه ده چې د هغه د نسکورېدو وروسته مسکو ته تللی او هلته اوسیږي. شنونکي وایي د احمد شاه د سفر او د اړیکو د بیا تعریف ژمنه ښیي چې د مشق هڅه کوي له مسکو سره خپلې اړیکې له پخواني انحصاري ملاتړ څخه یوې متوازنې همکارۍ ته واړوي. د دواړو مشرانو دا لیدنه د سوریې او روسیې د اړیکو په نوي پړاو کې یو مهم ګام بلل کیږي. ځینې هندي تصفیه خانې له روسي نفتو د پیر کمولو تابع نیسي. د راپورونو له مخې ځینې هندي تصفیه خانې د روسیې له نفتو د وارداتو د کمولو تیاری نیسي. دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ هند ورته ډاډ ورکړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به له روسي نفت نه اخلي. هند او چین د روسیې د نفتو ستر پیرودونکي دي چې له 2022 کال راهیسې د تخفیف لرونکو بیو له امله یې له دې نفتو ګټه اخیستې. سرچینې وایي د تصفیه خانو لخوا د پیر کمیدل ښایي له ډسمبر میاشتې پیل شي. حکومت تر اوسه رسمي لارښوونه نه ده کړې خو دا موضوع د هند او امریکا د سوداګریزو خبرو مهمه برخه ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایند راندیر جیسوال ویلي له امریکا سره د انرژي د ژورې همکارۍ خبرې روانې دي. دغه راز ټرمپ ویلي له لومړي وزیر نریندرا مودي سره د روسي نفتو د پیر په اړه خبرې کړي او هغه ورته ډاډ ورکړی چې دا به بند کړي. د دې څرګندونو له خپرېدو وروسته د تیلو بیې شاوخوا 1% لوړې شوي. روسیه اوس د هند
د نفتو 40% برخه برابروي، خو هند په تدریج سره د بدیلو سرچینو په لټه کې دی. اخوا بیا د روسیې مرستیال صدر اعظم الکساندر نوواک ویلي باور لري چې هند به له مسکو سره د انرژي همکاري روانه وساتي، ځکه دا اقتصادي ګټه لري. او د پای خبر بیا دا چې د سوات په سیمه کې د یوې کورنۍ د غړو ژوند اخیستونکي ترافیکي پیښه شوې ده. چارواکي وایي د ملکنډ موټروي پر دریم تونل د دوشنبې په شپه د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او 7 تنه نور ټپیان دي. د ملکنډ د ژغورنې ادارې وایان صادق شاه وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له بحرین روان یو بار وړونکی ټرک له سړک څخه ژورې کندې ته غورځېدلی چې 23 کسان پکې سپاره وو. نوموړي زیاته کړې چې 14 تنه سمدستي په ځای مړه شوي او 8 نور ټپیان شوي چې د 4 روغتیايي حالات هم نازک وو، چې د وژل شویو کسانو په منځ کې 15 ماشومان او 4 مېرمنې هم شامل دي. په پاکستان کې د ترافیکي پیښو شمېر له کلونو راهیسې د اندېښنې وړ پاتې دی. بهرني خبرونه همدومره د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.